بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د تاسو د کور ښوونکي بیا هم زینب هم د تاسو په چوپړه کې حاضره ده او د خپل د ننني لوست لپاره تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو بیا هم ګورئ چې تاسو د ریاضي مضمون دریم ټولګه شپږم لوست دی چې تاسو موضوع د څو رقمي عددونو جمع چې د جمع حاصل یې تر 100,000 زیات نشي پوښتنو دوهمه برخه ده. یعنی تاسو د کتابونو 21مه پاڼه خلاصه کړئ او په دغه 21مې پاڼه کې تاسو ته لا نور سوالونه هم درکړل شوي دي چې ټول سره یو ځای د یو په بل په مرسته حلوي. ګران زده کوونکو، څنګه چې موږ په تیر لوست کې یا په تیر برنامه کې د موږ دغه 2 سوالونه حل کړل، نو د هغې لا پاتې پوښتنې به موږ په دغه برنامه کې حلوو. ګران زده کوونکو، تاسو ته دلته بیا هم بعضې اعداد دي چې د تکرار په شکل راغلي دي او موږ یې د حل دپاره دلته یو د بل په مرسته مخته ځو. بیا هم دلته موږ ته ویل شوي دي چې 608 د 324 سره یو ځای شي چې حاصل یې 101 شي. یعنې ګران زده کوونکو، 8 د کوم عدد سره یو ځای شي یا جمع شي چې حاصل یې څو شي؟ 11. یعنی 8 خو موږ لرو، 8 نه بعد کې چیرته موږ حساب کړو موږ وایو چې 9 لس 11. یعنی موږ څو عدد ته اړتیا لرو؟ 3 عدده. نو که چیرته موږ 8 د 3 سره یو ځای کړو نو څو کېږي؟ 11. چې یویزې لیکو او لسیزې دلته ټولو. په همدې ډول سره 9 جمع 3 څو کېږي؟ 9. 9 جمع 1 لس. یویزې لیکو، لسیزې دلته حاصل کې لیکو. 6 جمع 3 څو کېږي؟ 9. 9 جمع 1 لس. په همدې ډول سره موږ ته ویل شوي دي چې 846 د کوم عدد سره ټول شي چې د موږ حاصل 11,109 شي. بیا هم موږ وایو موږ د خپل که چیرته دغه یو عدد فکر وکړو، یعنی 6 په افقي ډول باندې موږ وایو چې 6 د کوم عدد سره ټول شي چې حاصل یې 9 شي. موږ دغه عدد پیدا کړو، یعنی په جدا ډول هم تاسو هر یو جدا جدا حلولی شئ. موږ ته ویل شوي چې 6 د کوم عدد سره ټول چې حاصل یې 9 شي. د 6 نه بعد که چیرته موږ د ګوتو په وسیله وشمیرو، 6 راکول شوي دي، د 6 نه بعد کوم عدد چې دی موږ په ګوتو شمیرو 7 8 9 تر څو چې موږ خپل حاصل ته ورسیږو. یعنی دغه 6 جمع څو کېږي؟ 9 3. نو موږ په دې تش ځای کې لیکو 3. 6 جمع 3 9. و د کوم عدد سره یو ځای شي چې حاصل یې لس شي؟ ولې؟ ځکه چې موږ لسیز دلته حاصل کې لیکلی دي. یعنی و جمع کوم عدد دلته شي؟ 3. و جمع 3 څو کېږي؟ لس. اوس 8 جمع د کوم عدد شي چې هغې سره حاصل هم ټول کړو خو په پای کې بیا موږ ته 11 شي؟ 2. 8 جمع 2 لس. لس جمع 1 11. په ډیره اسانه په همدې توګه باندې موږ کولی شو دغه سوال هم حل کړو. موږ ته ویل شوي چې 6 د کوم عدد سره ټول شي چې د هغې حاصل څو شي؟ لس. نو موږ به وایو چې 6 جمع 4. 6 جمع 4 لس. اوس په دې پړاو کې موږ ته ویل شوي دي چې 3 د کوم عدد سره ټول شي چې د هغې حاصل 9 وي. ګرانو زده کوونکو، د دې حاصل به هم موږ په ډېر غور سره په پام کې نیسو. موږ ته ویل شوي دي چې 3 جمع کوم عدد، یعنی که زه دلته ووایم چې 3 جمع 5 3 جمع 5 8. 8 جمع 1 9. کوم عدد باید 4 سره ټول شي چې وشي؟ 3. 3 جمع 4 آفرین و د کوم عدد سره ټول شي چې بیرته ځواب وشي؟ 0 سره. نو په دې ډول باندې موږ دا سوال هم حل کړو. اوس ګرانو زده کوونکو، د تاسو دریم سوال تاسو ته ویل شوي عبارتي سوالونه دي. د عبارتي سوالونو د حل دپاره موږ باید په خپله کتابچو کې لومړی دغه سوال په عباراتو ولیکو، اعداد یې بیرون نویس کړو، یعنی اعداد یې په جدا ډول سره موږ ولیکو او بیا هم د هغې نه په دغه ډول باندې یو سوال موږ ته جوړیږي چې بیا یې حل ډېر اسانه ده. په غور سره یې واورئ ګرانو زده کوونکو. ویل شوي دي چې احمد 28 افغانۍ لري،
پلار یې د سودا رانیولو لپاره 206 افغانۍ ورکړي. اوس د احمد سره څو افغانۍ دي؟ نو ګرانو زده کوونکو راځئ چې لومړی موږ دغه سوال د خپل په اعدادو باندې یا په اعدادو شکل باندې ولیکو. موږ ته ویل شوي چې احمد څو افغانۍ لري؟ آفرین 28 افغانۍ لري. د احمد پلار جان څو افغانۍ ورکړي د سودا لپاره؟ پلار یې څو افغانۍ ورکړي؟ 206 افغانۍ ورکړي. نو اوس یې موږ ته ویل شوي دي چې احمد ټولې د ځان سره څو افغانۍ لري. نو موږ دغه دواړه ټولوو. یعنې احمد خو د ځان سره اول 28 افغانۍ درلودې، خو پلار یې دومره افغانۍ نورې ورکړه چې لاړ شه بچی سودا راوړه. نو اوس احمد دغه ټولې افغانۍ یا ټولې پیسې ورسره څومره دي؟ راځئ چې وشمېرو. 8 جمع 6 څو کېږي؟ 14. آفرین. یویزې لیکو لسیزې ټولوو. 2 جمع 0 0. 2 2 جمع 1 3. 3 جمع دلته بیا هم حاصل نه لرو، نو دلته حاصل هیڅ نه لیکل کېږي. بل عدد د موږ چون دا 2 رقمي عدد دی او دا هم 3 رقمي عدد دی. نو کوم عدد چې د هغې په مرتبه کې څه شي نه لیکل شوي هغه څه شی دی؟ 0. یعنې 0 جمع 2. یعنې احمد څو افغانۍ لري؟ 240 افغانۍ لري. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ دا و د موږ دریم پوښتنه. په همدې ډول سره د موږ څلورمې پوښتنې لور ته ځو. څلورمې پوښتنې کې موږ ته ویل شوي دي چې په یو بڼ کې د بادامو 1800 نیالګي او د زردالو 550 نیالګي شته. معلوم کړئ چې په بڼ کې ټول څو نیالګي دي. ګورئ ګرانو زده کوونکو دلته یې موږ ته ویلي دي چې تاسو د دغې بڼ ټول ونې چې کوئ تاسو نیالګي حسابوئ. یعنې موږ ته نه دي ویل چې تاسو یې جدا کړئ یا یې وویشئ. نو چې کله دلته د لفظ ټول استفاده شي نو موږ په دې باندې پوهیږو چې د موږ دغه عباراتو سوال کوم عدد کارول شوي هغه باید یو د بل سره ټول کړو یا یې جمع کړو. نو موږ ته ویلي دي چې لومړی د بادامو څو ونې دي؟ آفرین د بادامو 1800 د بادام نیالګي دي. او 550 د څه شي نیالګي دي؟ آفرین د زردالو نیالګي دي. اوس یې موږ ته ویلي چې ټول په بڼ کې څو نیالګي دي. راځئ چې دغه دوه اعداد یو د بل سره ټول کړو. موږ ته ویل شوي دي چې 0 جمع 0 0. یعنې که چېرته د ما سره هیڅ پیسې نه وي او هیڅوک هم ما ته هیڅ پیسې را نه کړي نو بیا هم د ما سره به هیڅ څه نه وي. بل یو دی 0 جمع 5 څو کېږي؟ 5. 8 جمع 5 14. 3 لیکو یو دلته ټولو. 1 جمع 1 2. یعنې په بڼ کې ټول 2350 نیالګي شته. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟
مونږ څه وکړل؟ مونږ ته یې ویلي وو چې په یو بڼ کې 1800 د بادام نیالګي دي، 550 د زردالو نیالګي دي. نو مونږ ته یې ویل چې تاسو دا ټول را معلوم کړئ چې ټول په دې بڼ کې څو دانې نیالګي شته. یعنې مهمه نه دي چې څومره یې اوس بادام یا څومره زردالو وي، ټول مونږ ته ویل چې د نیالګیو حساب مونږ ته معلوم کړئ. نو مونږ وویل چې په دغې بڼ کې ټول 2350 نیالګي. نو ګرانو زده کوونکو په همدې ډول سره بیا هم راځئ چې د خپل د 5م پوښتنې لور ته ځو. انشاءالله چې تاسو به هم په همدې ډول باندې په ډیر منظم شکل باندې په خپلو کتابچو کې دغه پوښتنې لیکلي وي او بیا به مو هم د ځوابونو په ځای کې د هغې ځوابونه نقل کړي وي. ګرانو زده کوونکو بیا هم تاسو ته ویل شوي دي چې 5م سوال کې موږ نه پوښتنه کړې کریم له زبی څخه 180 افغانۍ زیاتې لري. که چیرې زبی 380 افغانۍ ولري د کریم پیسې معلومې کړئ. بیا هم ګرانو زده کوونکو زه بیا هم یو ځل درته لولم. ویل شوي دي چې کریم له زبی څخه 180 افغانۍ زیاتې لري. که چیرې زبی 380 افغانۍ ولري د کریم پیسې معلومې کړئ. یعنې مونږ ته ویل شوي چې کریم څو پیسې ډېرې لري؟ کریم پیسې چې دي 180 افغانۍ زبی نه ډېرې دي. اوس مونږ ته یې ویل شوي دي که چیرې زبی یعنې زبی څو باید ولري؟ زبی اوس مهال ځان سره څو افغانۍ لري؟ 380 افغانۍ ځان سره لري. مونږ ته یې ویل چې د کریم پیسې معلومې کړئ. ګرانو زده کوونکو دلته دا سوال ډېر زیات لږ هم د نورو سوالونو سره لږ توپیر لري. څنګه؟ ګورئ ویل شوي چې کریم د زبی څخه 180 افغانۍ زیاتې لري. یعنې د دوی اصله پیسه معلومه نه ده خو دومره پیسې دا څه کوي کریم د زبی نه ډېرې لري. نو اوس مونږ ته ویل شوي دي چې 380 افغانۍ د زبی سره دي. نو مونږ وویل که چېرته د زبی د پیسو سره چې کومې د کریم پیسې دي یعنې هغه ډېرې دي خو که چېرته مونږ دا ورسره راټولې کړو کومې چې حاصل دی هغه حاصل به د چا پیسې وي؟ د کریم پیسې وي. یعنې 380 که چېرته مونږ د 180 سره ټولې کړو 0 جمع 0 0 8 جمع 8 14 یو حاصل 1 جمع 3 4 4 جمع 1 15. یعنې د کریم پیسې څومره دي؟ د کریم پیسې 580 دي. اوس موږ ویلی شو چې کریم د زبی نه 180 افغانۍ ډېرې دي. د زبی پیسې 380 دي. نو ځکه کریم سره څو افغانۍ کېږي؟ 580. مونږ ته یې ویلي وو چې تاسو د کریم پیسې معلومې کړئ. نو موږ په دې ډول باندې وکولی شو چې د کریم پیسې معلومې کړو. ګرانو زده کوونکو بیا هم په همدې ډول سره تاسو 8م سوال دی. وایي د اختر په ورځ پلار خپل زوی کریم ته 15 افغانۍ او نورو 4 زامنو هر یو ته یې 515 افغانۍ ورکړې. معلوم کړئ چې پلار یې څو افغانۍ زامنو ته ورکړي دي. ویلي دي چې د اختر په ورځ پلار خپل زوی کریم ته 15 افغانۍ ورکړې او نورو 4 زامنو ته. یعنې راځئ چې موږ یې ولیکو. یو زوی یې دی کریم. د کریم نه بغیر یې ویلي دي چې 4 نور زامن دي. نو راځئ چې موږ دغه زامنو ته نومونه کېږدو. موږ وایو چې احمد،
علي، محمود او شاکر. نو مونږ د کریم نه بغیر څلور نور زامنه ممکن چې دای نومونه نه وي خو مونږ د سوال د حل دپاره څلور نور زامنو ته نومونه کېښودل. مونږ ته ویل شوي دي چې کریم د خپل یعنې د اختر په ورځ د کریم پلار کریم ته څو افغانۍ ورکړي دي؟ 5. او نور څلور زامنو ته یې هم 5 افغانۍ ورکړي دي. نو اوس یې مونږ ته ویل شوي دي چې پلار یې څو افغانۍ زامنو ته ورکړي، یعنې دغه ټول څو روپۍ د پلار نه زامنو ته راغلي دي. نو مونږ به دا ټول څه کوو؟ ټولوي. مونږ وایو چې 5 جمع 5 چې څو کېږي؟ آفرین 5 جمع 5 لس، لس جمع 5 15، 15 جمع 20، 15 جمع 5 شل، شل جمع 5 25. نو پلار یې ټول څو روپۍ ورکړي دي؟ 25 روپۍ ورکړي. دا و د تاسو شپږمه پوښتنه او 5مه پوښتنه. هیله ده چې تاسو به هم په همدې ډول باندې په خپلو کتابچو کې حل کړي وي او هیڅ کومه ستونزه به نه لرئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو به د خپل د نننی لوست په ډېره ښه توګه سره زده کړی وي او هیله ده چې هیڅ به کومه ستونزه پکې ونه لرئ. او بیا هم د کورنۍ دندې لور ته راځو چې تاسو د کورنۍ دندې په حیث باندې تاسو ته ویل شوي چې د 5مې پوښتنې په ډول یو عبارتي پوښتنه ترتیب او حل کړئ. یعنې تاسو چې څنګه دلته په خپل کتاب کې 5مه پوښتنه ګورئ، په همدې پوښتنې باندې یا په همدې ډول باندې به تاسو یو عبارتي پوښتنه لومړی جوړوئ او بیا چې څنګه ما دلته تاسو سره حل کړل تاسو به یې هم په خپلو کتابچو کې حلوئ. انشاءالله چې په بلې برنامې کې به تاسو خپلې کورنۍ دندې هم ترسره کړې وي او په خپلو لوستونو کې به هم هیڅ کومه ستونزه نه لرئ. تر هغې مو په پاک الله سپارم. خدای پامان.